عجیب وظیفه ده تخیمه وظیفه خلق ډیر خي او پته نه کی چې څوک ځان نه جوړي څوک څه کوي خو زه به تاسو ته د حدیث مبارک نه واجبه وظیفه وخیم او زه په خپلم کوم نو الحمدلله هغه ما ته ډیره فایده راکړي. قبیصه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغه و طرز کې یی د الله پیغمبر ز بوډا شوی ما او زما اډو کې وراست شوی دي نو مال سو او خای نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې دا هر د سحر مونږ نه بعد درې کرته سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده درې کرته وایا نو الله پاک به تاسو د دریو قسم بیمارو نه بچ کړي. یو به ته مکمل اړندېږي نه، دویمه دا چې تا باندې به د جزام بیماری نه راځي هغه دانې په خوا برکتې په خلکو، او څلورمه دا چې د فالج اټیک به در باندې اثر نه کوي. نن فالج ډېر عام شوی دی. دا دعا درې کرتې سهار لمونځ نه بعد ویل پکار دي چې سړی وایي نظر کچرې کوم شي پروا نه کوي خو مکمل به دا سړی اړندېږي نه. دا روایت مسند احمد ذکر کړی دی او 20,878 نمبر روایت ته. الله پاک دې پیمون کولو توفیق راکړي.